د تازه ناوې د کوس پر درش کېدلې وه، نو اوله شپه ورسره خاوند څه وکړل. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که څه هم د دغې ویډیو مقصد به تاسو په خپله په اخر کې پوه شئ، خو زما مطلب دا دی چې باید د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب یې ځان پوه کړئ، ځکه چې داسې ویډیو ده او داسې قصه ده چې کیدای شي په اول سر یې پوه نه شئ، خو په اخر سر په یو خبره کیدای شي خپل ټول هغه څه چې ستاسو په ژوند کې راځي نو کیدای شي پرې سر مو خلاص شي. که څه هم تاسو ته زه داسې ویډیوګانې نه جوړوم چې تاسو ورڅخه غلط مطلب واخلئ، خو راځم د ویډیو اصلي مطلب ته. یو ځوان چې ډېر خواهش یې د واده کاوه، خو داسې ښځه یې غوښتله چې په ټول کلي کې د ده ښځه ښایسته واوسېږي. ژوند یې ډېر داسې غوښته چې باید زما ژوند او زندګي د ټولو څخه مختلفه وي. خو الله پاک هم ورسره دغه وعده پوره کړې وه. هلک هم ډېر ښه انسان و، خو بالاخره د ده ټول د زړه ارمانونه پوره شول. په یوه داسې ښایسته جنۍ یې خپل ژوند واوښته چې په ټول کلي څه چې په ټول ملک یې هم کیدای شي د ده لپاره مساوي نه وه. یعنې دومره ښایسته جنۍ یې په نصیب شوه چې ډېر ښایست له وجې یې د کور څخه د باندې نه راوتله. کیدای شي د ده مخ یا هم د مخ نور څخه هغه ښکلا لاړه شي، خو ټول عمر یې په کور کې تېر کړی و. خو د دې هلک په نصیب شوه. بالاخره د واده نیټه یې رانږدې شوه. دواړه سره یو ځای شو. چې کله یې د واده اوله شپه د میړه د ښځې سره یو ځای کېدو، نو د ده د ښځې بکارت پرده نه وه. کله چې خاوند سره یو ځای شو نو دغه پرده یې نه وه د نوې دغه علاج یې څه و او ولې دغه کار پې شوی و. کیدای شي دا پرده د ده د ځوانۍ په وخت کې شکېدلې وي، یا هم د ټوپ یا هم د کوم بلې وجې. خو د هلک ذهن ته دا خبره ورغله چې کیدای شي زما مېرمن د نورو سره جوړه شوې وي، خو دا خبرې ډېرې په ذهن کې راتلې. بالاخره دغه خبره یې د خپل مور او پلار سره شریکه کړه. جنۍ هم ډېره دینداره او صبرناکه وه. هلک هم د ډېر دیندارۍ څخه دغه خبره مور او پلار ته وکړه، خو بیا هم د خپلې ښځې سره یو ځای شو. د دې خبرې دا خبره چې کله ښځې سره یو ځای شو نو خاوند یې هېڅ داسې سوچ نه کوو، ځکه هغه پوهېده، یعنې مطلب دا چې پوهېده چې په ځوانۍ کې یا د خېز یا هم د کوم نورو ناروغیو له وجې دغه پرده لرې شوې وي. د دې ویډیو مطلب دا دی چې هېڅ کله هم تاسو په خپله مېرمن او د ژوند په ملګري بد ګمان مه کوئ، ځکه که واده په اوله شپه خدای نخواسته دغه کار ونه شي، یا هم پرده نه وي او یا هم کوم بل تکلیف وي، نو کیدای شي ستاسو ذهن ته رقم خبرې راشي چې کیدای شي زما مېرمن له نورو سره لاره لري. نو پام کوئ چې داسې سوچ هېڅکله هم ونه کړئ، او داسې سوچ د خپلې مېرمنې او د ژوند د ملګري لپاره مه کوئ. خپل نیت صفا ساتئ، نو انشاءالله کوم مشکل به نه وي درته. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ د ویډیو مطلب دا و چې هر ټیم بدګماني مه کوئ. بدګماني په خپل ځان باندې داسې یو بد تاثیر کوي چې سړي ژوند ورسره خرابېږي. هیله کوم ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.